خفه کېږئ مه، ږیره خریل ګناه ده، ګناه کبیره ده، بلکې ږیره خریل یوه ګناه نه ده، دا ډېر ګناهونه دي. ما دا خبره په نیک نیتۍ دا ملګري تپوس کړی دی، په نیک نیتۍ راته وایم، د ستاسو سره د مینې په بنیاد درته وایم. ږیره خریل خو یو حرام دي، نمبر 1. دویم دا ده چې په حرامو پیسې ورکول دي، یا به په نی باندې خرې او یا به په بلیډ باندې خرې، نو په دواړو دنه پیسې ځي، نو په ګناه دنه پیسې هم لاړې، دا دویمه شوه. دریم دا دي چې دا ګناه د خلکو مخکې ښکاره کړې، بعضې ګناه خلک پټه کړي، دا ته ښکاره کړې، دا دریم نمبر ګناه شوه. څلورمه دا ده چې بعضې ګناه خلک یو ځل کوي، دا ته همیشه کوي. څلور شو. پنځمه ګناه څه ده؟ پنځمه ګناه دا ده چې تا ته د خریلې مخ ښکلی ښکاري، حالانکه دا د پیغمبر د ګیره ښکلی شکل خدای خپل پیغمبر له خوښ کړی، دا خریلې مخ ته ښکلی ښکاري. او شپږمه ګناه څه ده؟ په د دې خریلو مقابله کې چې کومه ګیره ده هغه ته سپکه ښکاري. نو د غټو شپږو ګناهونو مجموعه شوه. نو زما خو تاسو سره محبت دی او ستاسو ما سره مینه ده، نو زه درته دا درخواست کوم چې چا هم ګیره نی نو د نن نیتو کې وپرېږدئ، د پیغمبر سنت دی. قسم دې د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي چې ساه ده نووته او ګیره دې خریلي، نو د رسول الله مبارک مخکې به بیا د ولاړې نه شرمېږي، او قبر کې به دنه تپوس کېږي، نو بیا به ډېر بې حیا پروت دی. نو د بې حیایۍ نه دې خدای وساته، به درته دعا کوم. او د نن نه نیت وکوئ، ګیرې والا هم خلک ښځې ورکوي، او ګیرې والا هم په دې وطن کې خلک د وطن نه څوک شړي نه چې ګني د وطن نه ځه، ولې ستا ګیره ده. نه نه نه، دا د پیغمبر سنت دی، او خدای دې تاسو د ټولو توفیق نصیب وګرځوي.